د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ننګرهار ولایت ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې په ننګرهار پوهنتون کې یو شمېر پروژې پرانیستې. په پیل کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د ننګرهار پوهنتون له رئیس پوهاند ډاکټر خلیل احمد بهسودوال سره دغه پوهنتون پر علمي او اکاډمیکه پراختیا او د تدریسي روغتون پر تجهیز خبرې وکړې. وروسته د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د ننګرهار پوهنتون مشرتابه پلاوي په ملتیا په ننګرهار پوهنتون کې د کرنې پوهنځي د استادانو او محصلینو له لوري د ګلدانونو د خړوبولو قطره‌ایي سیستم، د شولو سرې او وچکالۍ د تشخیص او څېړنې فارم، د اوبو حوض او د 2 تفریحي پارکونو پروژې پرانیستې. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د ننګرهار پوهنتون مرکزي لیلیې خوړنځای ته ولاړ او له محصلینو څخه یې د هغوی د خوړو د کیفیت او پاکوالي په اړه پوښتنې وکړې. د یادولو وړ ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د یاد سفر په جریان کې د ننګرهار پوهنتون شرایطو پوهنځي د ماستري پروګرام د محصلینو د تیزیس دفاع غونډه کې ګډون وکړ او د ژوري پلاوي له دریځ او ارزونې خوښي وښوده.